سلامونه، راځئ ګورو په دې برخه کې څنګه کار کیږي. ښه، اوس زه د اډمین په صفت باندې دلته یم، پکې زه مثلا کولی شم دغه برخه ریویو کړم او کوم ټاسک چې ماته اسان شوی هغه وګورم. ولې موږ راځو دې اکاونټ ته چې موږ داخل شو، موږ ته یو ټاسک اسان شوی دی، هغه دغه دی. ښه، دا ټاسک اسان شوی دی، دا راځو ګورو. 28م بیچ دی. ښه، 4760 هغه دی، کلیپ دې 5 ساعته ده. ښه، دلته ته راغلو، دلته اوس موږ ته له نږدې را معلومیږي. ښه، ماشوم په کور کې د خپلې کتابچې پاڼې اړولې. ماشوم په کور کې د خپلې کتابچې پاڼې اړولې. ما ته خو دغه بیخي غږ صحیح ښکاره سو. میل ده، ایج رینج یې ده مثلا چایلډ ده، پښتو یې مثلا سټنډرډ ده، اډیو کوالټي بده نه ده مثلا هغه ده. دلته مثلا چې ده ویریفای ټکسټ هم صحیح ده، ویریفای ټکسټ ان نیکسټ. ښه، مثلا ټکسټ مو ویریفای کړو صحیح ده، او مخکې ځو دویم ته ځو. ښه، رڼا ساتنه د انسان دنده ده. رڼا ساتنه د انسان دنده ده. ښه، مثلا دا هم ویریفای ده صحیح ده، خو ستونزه چې ده سړی مثلا 2030 ښکارېږي، جنډر یې میل د سړی ده. ښه، پښتو یې سټنډرډ ده، یا مثلا لهجه ډېره نه معلومیږي، غږ یې ډېر نویزي ده نه. نو مثلا که ډېر نویزي کولی شي بدل یې کړو، او یې مثلا مخکې ځو. که بدل یې کړې باید خپله ریکارډ کړې. دا د ریکارډ اپشن چې ده اوس زه نشم چلانولی، ځکه چې ما ویډیو ریکارډر چې هغه کړی. دلته کولی شي تاسې ډېر زر غږ ریپلیس کړئ، هاتې ډېر دومره هغو ته ضرورت نشته، مخته پرې لاړ شئ. نه، بل ته راځو. انګریزي ژبه یې جرزولیم بولي. په انګریزي ژبه یې جرزولیم بولي. اوس دغه اډیو دی، هغه اډیو نه ده، دا دی هغه اډیو نه ده، دا ډېره غلطه اډیو ده. نه، یعنې دو وارې ویلی ده، جرزي وارې ویلی، بیا یې نه ده ویلی. دا اوس مثلا راځو دا ډیلیټ کوو، بیخي مثلا دا ډیلیټ شو، کېدلی شي موږ تاسې خپل غږ ورسره ریکارډ کړی وای. یو ډنګر سړی پر څادر کېناست. یو ډنګر سړی پر څادر کېناست. ښه، یو ډنګر سړی پر څادر کېناست. خو دغه کېناست او کېناست او هغه موږ یو ډول وایو. نو خبره یې صحیح ده. سړی مثلا 20-30 ده. 20s په دې معنا چې د 20 تر 30 کلو ده. 30s په دې معنا چې له 30 تر هغه ده. خو فرض کړه په ډېر احتمال همدا ده. میل د سړی ده، نه پښتو سټنډرډ پښتو ده، یا لهجه ده، خو لهجه یې نه معلومیږي. نه، اډیو یې مثلا کلین ده، ډېره غږ نه لري. نو دا ویریفای کوو، مخته ځو. ښه، په جیب کې ټکه نه لرو، خو ټنډه د خره ګرځو. اوس دا څه وایي؟ په جیب کې ټکه نه لرو، خو ټنډه د خره ګرځو. خو په جیب کې ټکه نه لرو، خو ډنډه د خرو ګرځو. ښه، دا څه ویلي؟ په جیب کې ټکه نه لرو، خو ټنډه د خره ګرځو. دا اوس مثلا غلط ویلی دی. ښه، دا غلط باید ریکارډ شي، خو دا زه ریکارډ کړم، بیا هلته تاسې ته غږ نه درځي. ښه، دا مثلا زه الاو کوم. ښه، زه نه پوهېږم اوس به زما غږ تاسې ته درځي که به نه درځي، خو مقصد دغه ټک دې کې ستونزه وه. دا به مثلا تاسې جوړ کړئ یا جوړوئ په دې خاطر چې هلته به غږ ور بدل کړئ. ښه، هغې وویل چې زه ستړی یم او استراحت غواړم. هغې وویل چې زه ستړی یم او استراحت غواړم. ښه، دا هم صحیح ده. عمر همدا عمر یې ده، میل ده، سټنډرډ پښتو ده، کوالټي هم دي هغه کلین ده. بس ویریفای او مخکې ځو. اوس دلته د کار معلومیږي، یعنې همدا کار ده. دې کار زه 5 ساعته کښېنم، دا به خلاص وي، زرګون د افغانیو به مې په جیب کې په دې شکل باندې کېږي.